له داسې ښځې څخه زه پناه غواړم چې هغه ما بې وخته سپینږیری کړي، همیشه یې په کور کې جنجال راته جوړ کړي، همیشه یې په کور کې فساد جوړ کړي، چې یا الله زه له داسې امسایه څخه پناه غواړم، کم امسایه چې په ما کې خوبي وویني، ښوالی وویني، زما ښه صفتونه پټوي او زما خامیانې او زما کمزورۍ دا بیانوي، یعنې په ما کې چې کوم ښه صفت یې له دا ښه صفته نه غږېږي، زما ښوالی نه بیانوي، لیکن زما کمزورۍ او عیبونه دا پر لکړه اخیستي و تمامه دنیا ته زما عیبونه بیانوي. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې یو سړي ته 4 شیان ورکول سي د دا سړي د دنیا او د آخرت بلایي او کامیابي په برخه سوه. 4 شیان چې په کم چاته ورکول سي د دنیا او د آخرت کامیابی په برخه سوله. یو د ذکر والا ژبه چې د ده پر ژبه باندې د الله پاک ذکر جاری، دویم د شکر والا زړه، دریم د صبر والا بدن، او څلورم نیکه بیبي. په روایاتو کې راځي چې داود علیه السلام په دعاو کې دا و چې ده به د 4 شیانو دعا کوله او له 4 شیانو څخه بې پناه غوښته. هغه 4 شیان چې ده به په دعا کې غوښتل هغه دا چې ده به دا دعا کوله چې یا الله ما ته د ذکر والا ژبه راکړې، د شکر والا زړه راکړې، او د صبر والا بدن راکړې، او ما ته داسې بیبي راکړې چې هغه په دنیایي امورو او په دیني امورو کې زما معاونه وي، زما مرسته کوي په دنیا په امورو کې هم او د دین په امورو کې هم. او داود علیه السلام به په دعا کې له ربه څخه د 4 شیانو پناه غوښته چې یا الله ما ته له دې 4 شیانو څخه زه پناه غواړم. یو داسې اولاد هغه پر ما باندې حکومت کوي، هغه پر ما باندې باچهي کوي، داسې اولاد چې پر ما باندې حکمرانی کوي. اولاد خو د خدمت دپاره، اولاد د دې دپاره چې د پلار مرسته او مدد وکړي. او داود علیه السلام به فرمایل چې یا الله زه پناه غواړم له داسې اولاده څخه چې زما د معاونت بجای پر ما باندې حکمرانی کوي، پر ما باندې حکومت کوي. دویم به داود علیه السلام دعا کوله او دا به ویل چې یا الله زه له داسې ښځې او بیبي څخه پناه غواړم چې هغه ما بې وخته سپینږیری کړي، همیشه یې په کور کې جنجال راته جوړ کړي، همیشه یې په کور کې فساد جوړ کړي. له داسې ښځې څخه زه پناه غواړم چې هغه ما بې وخته سپینږیری کړي، ما ته مشکلات او مصیبت پیدا کوي. یا الله زه له داسې بیبي څخه پناه غواړم. دریم به داود علیه السلام دا دعا کوله چې یا الله زه له داسې ماله څخه پناه غواړم چې هغه زما دپاره وبالي، دی مال چې هغه په دنیا کې هم زما دپاره د مصیبت ذریعه وګرځېږي، د راحت بجای د مصیبت ذریعه. داسې مال چې هغه په قبر کې هم زما دپاره وبال وګرځي، داسې مال چې هغه په آخرت کې هم زما دپاره وبال وګرځي. یا الله له داسې ماله څخه زه پناه غواړم. څلورم به داود علیه السلام دعا غوښته چې یا الله زه له داسې امسایه څخه پناه غواړم
کم امسایه چې په ما کې خوبي وویني ښوالی وویني زما ښه صفتونه پټوي او زما خامیانې او زما کمزوري دا بیانوي یعنی په ما کې چې کوم ښه صفت یې له دا ښه صفته نه غږېږي زما ښوالی نه بیانوي لیکن زما کمزوري او عیبونه دا پر لکړه اخیستي و تمام دنیا ته زما عیبونه بیانوي زه له داسې همسایه څخه پناه غواړم نو شکر دا ډېر لوی نعمت دی او په موږ زموږ مزاج د شکر نه دی موږ ته الله پاک ډېر نعمتونه راکړي یو خو دا ډېر لوی عظیم نعمت دی چې الله پاک موږ انسانان پیدا کړي که چیرې په موږ د انسانانو بجای بیزوګیان وای یو چا په پزه کې رسۍ راچولې وای او په دا بازار کې ناچولی نو دا بیزوګی خو هم د الله پاک مخلوق دی الله پاک پیدا کړی دی که نه دی پیدا کړی موږ هم د الله پاک مخلوق یو الله پاک موږ بیزوګیان نه یې پیدا کړي انسانان یې پیدا کړي دا د الله پاک عظیم نعمت دی که نه دی الله پاک و موږ ته عزت را کړی دی شرافت یې را کړی دی ډېر لوی کرامت یې را کړی دی او دا ګرد کائنات الله پاک زموږ د خدمت دپاره پیدا کړی دی څونه احسان رب له موږ سره کړی دی موږ په کار دی د دغه رب شکر ادا